نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک په ادره باندې تیریږي قل هو الله شریف ووایي ثواب یې دغه ادرې ته وبخي چې څومره مړي په دغه قبرو کې دي ټولو ته راحت پیدا شي خدای پاک د هر مړي په سر دته هم دغومره ثواب ورکوي لکه دغومره وارې چې قل هو الله ویلي یو وارې ویلې خو زر مړي دي ټولو ته یې ثواب وبخه لکه زر وارې چې ویلې دته هم دومره ثواب خدای پاک ورکوي روایت کې راځي څوک چې په ادرت تیریږي الحمدلله شریف ووایي الهاکم التکاثر ووایي قل هو الله شریف ووایي دا مړي ته یې ثواب ور وبخي چې څومره مړي په د ادره کې دي په ورځ د قیامت په د ده دپاره شفاعت کوي ځکه دغه خیر هغو ته ورسېدو هغه به بیا ده ته شفاعت کوي روایت کې راځي څوک مړ شو مجرم و په قبر کې په تکلیف و تکلیف تر پورته شي دغه قبر چښتن دا مړی د ملایکو نه پوښتنه وکړي چې د عذاب خدای پاک د ما نه څنګه پورته کړو ما خو څه نیک عمل نه ده کړی ملایکه ورته وایي تا زوی چې هلته ژوندی پاتې و هغه خدای ته زاری وکړه د تا دپاره یې مغفرت وغوښت استغفار مغفرت یې وغوښت هغه دعا خدای قبوله کړي تا نه خدای پاک ګناه عذاب پورته کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي څوک نفل وکړي مور و پلار ته یې وبخي مړي ته یې وبخي یا تلاوت وکړي ثواب یې وبخي یا صدقه وکړي ثواب یې وبخي جبرائیل علیه السلام دغه ثواب لکه په یو پتناسه کې واخلي هغه د قبر سر ته ودرېږي او ورته ووایي ای دفن شوی په قبر کې دا تحفه په تا پسې پلانکي راولېږله دا در واخله وایي دا یې ده په څنګ پورې بل مړی دغه مړي ته خو تحفه راشي د یغ چې دعاګوی نه یې خدای مو دې وساتي هغه هلته وای افسوس کوي چې کاشکې چې د ما هم یو داسې پسې شاته خو یو داسې څوک پاتې وای چې په ما پسې یې داسې تحفې رالېږلې وای قبرونو کې خدای یو بل ته علم سره ورکوي ډېر اوږده نور احادیث هم په دغه باب کې دي صدقې ګټه شته په مړیو پسې د مور و پلار حق به سړی نشي ادا کولی په ده ادا کېږي چې ځان ته نبي علیه السلام یې لمونځ کې نفل د دوی په نیت هم یو 2 رکعته نفل وکړه ثواب یې ور وبخه ځان دپاره صدقه کې د دوی دپاره هم صدقه وکړه د ځان دپاره عمره کې د دوی دپاره هم عمره وکړه د ځان دپاره نفلي روژه نیسي د دوی دپاره هم نفلي روژه ونیسه خو دا خبره یاد لرئ دا چې سړي صدقه وکړه ثواب یې وبخو په مړي پسې نفل یې وکړه ثواب یې وبخو په مړي پسې روژه یې ونیوه ثواب یې وبخو په مړي پسې حج عمره یې وکړه ثواب یې وبخو په مړي پسې دغه چا چې دا کار وکړه دغه ته هم ثواب شته که نه ثواب یې ټول چې یغ ته وبخو د هغه شه وایي ده ته هم خدای پوره ثواب ورکوي ثواب یې نه کمیږي رحیم ذات کریم ذات چې تا د خدای په مخلوق شفقت وکړو تا ده ته وبخه ثواب تا ته هم پوره ثواب خدای درکوي هغه ته هم رسوي بلکې الله په تا احسان کې څو چنده تا ته زیاتوي اوس مو وویله چې ادره کې چې څومره مړي تا یو وارې قل هو الله وویلې ثواب دې مړي ته ور وبخو چې په ادره کې څومره مړي دي لکه دغومره وارې دي چې ویلې دومره ثواب خدای پاک تا ته درکوي د الله په مخلوق شفقت وکړه الله په تا باندې شفقت کوي په مړي هم شفقت هغه خو ډېر محتاج دي ځکه نیک اعمال نور نشي کړی لا د دنیا نه نو مور پلار حق چې ادا کوي خپل ځان ته چې څه عبادت کوي دی دپاره ورځه قبر ته ورځه دعا ورته که استغفار و مغفرت ورته غواړه دا بعضې خلک د دغه نه انکار کوي چې مړي ته ګټه د ثوابو موابو نشته ولې ان لیس للانسان الا ما سعی دا خو د ایمان خبره ده د بل په ایمان نه خلاصېږي یو وارې چې ایمان موجود وي بیا خو هغه د په قرآن ثابته ده چې د یوه د نیک عمل ګټه بل ته شته په احادیثو صحیحو ثابته چې د یوه د نیک عمل ګټه بل ته شته ایصال ثواب خو شته هم عبادات بدنیه وکړي هم عبادات مالیه وکړي مسلم شریف روایت دی